آیا ولسمشر غني رښتیا 165 میلیونه ډالر له ځان سره وړي دي؟ د ولسمشر غني ساتونکي تازه په مرکه کې څه ویلي دي؟ جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. د محمد عاصم مایار په نوم یو ورور لیکي، آیا غني پیسې رښتیا وړي دي؟ یو چاغ کس چې لاندې انځور کې چې خپل ځان نشي وړی له انګلیسي ورځپاڼې سره مرکه کې ویلي چې دی د غني د پیسو وړلو کلیپ لري، خو دی باید لومړی وژغورل شي، باید کلیپ خپروي. لومړی خو همدا شرط د منلو نه دی، او که هغه ورځپاڼه مسلکي وای بیا به یې استازي هغه کلیپ لیدلی و او تایید کړی به یې و چې داسې سند شته. زما عقل او منطق دا نه مني چې ولسمشر غني دې پیسې وړي وي، ځکه لومړی ولسمشر غني پیسو ته اړتیا نه لرله، ځکه که غل یا مفسد و چې ځینو ادعا کړې بیا یې د مخه ښې ډېرې په سمو لارو وړي دي. په عاجل وخت کې اړتیا نه وه ځان پرې په زحمت کړي، لکه له سالي چې ډک بکسونه پاتې وو. البته که دا خبره رښتیا وي، دا هم ویل کېږي چې د سالي ورور د نغدو پیسو په لیک چا وژلی، نو آیا د خطر غني ته متوجه نه و؟ په دې عاجل وخت کې چې هر چا دا کار کړی وای او شوی دا د ثبوت او پوښتنې هم څوک نه و. دویم، په امان الله خان یعنې غني نه ورسره برابروم هم د پیسو وړلو اتهام و، خو هغه که وړي هم وي اړتیا یې ورته لرله، ځکه ځوانو ژوند او اولاد ورغاړي و. هغه مهال دولتونه اسري بشري قوانین نه لرل، سوسیال او نور امکانات نه وو. اوس دا هر څه شته چې د ولسمشر غني د اولاد او د مصرف تامین کړي. دریم، د امان الله خان په وخت کې ارتباطات لږ وو، ممکن له نورو لارو به یې پیسې نشوې برابرولی، چې دا هم هغه وخت ممکن و. خو اوس که ولسمشر غني غږ وکړي لسګونه پلویان یعنې تجاران او هیوادونه ورته پیسې ورکوي. طالبانو ته چې قطر څو کاله ډبل معاشونه ورکول، ولسمشر غني ته یې څوک نشي ورکولی. څلورم، ولسمشر غني خپله هم زوړ دی، عمر یې خوړلی، د پیسو له غمه به دومره نه و لکه د خپل تاریخ، خو خپلو ټامیانو وتښتاوه. که دی ډاډه وای چې محب او فضلي پاتې کېږي هېڅ وخت نه تښتېده. هغوی د خپل ځان ژغورلو لپاره دی هم تېښتې ته مجبور کړ. د ټامیانو د مقررۍ له وجې زما هم نه خوښېده، که نه په 2009 کال کې به ماریه ورکړې وه. زه یې دفاع هم نه کوم، خو له ځوانانو هیله لرم هره خبره لږ په منطق وتلې بیا یې د منلو فیصله وکړئ. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.